د هرات ښار په علامه سلجوقي تالار کې د رڼا پیغام تر سرلیک لاندې نندارتون پرانیستل. د دې نندارتون د پرانیستې په پروګرام کې د هرات د اطلاعات او کلتور ریاست په هیواد کې د داسې نوښتونو لپاره د اسلامي امارت د بشپړ ملاتړ اعلانونو سربیره د هنرمندانو او کلتوري شخصیتونو لخوا په هیواد کې د اصلي اسلامي کلتور په ساتنه ټینګار کوي. د افغانستان اسلامي امارت ټول هنرمندان، ټول هغه کسان چې د فرهنګ او کلتور په برخه کې ملت ته خدمت کوي، هغه د هغوی د تشویق لپاره برنامې لري، د هغوی د مشکلاتو د حل لپاره کار کوي. موږ به انشاءالله دوی نور هم تشویقو، دوی ته به امکانات برابرو او په لنډه موده کې د دې کوشش کوو چې د همدې هنرمندانو یو نمایشگاه په بین المللي سطح جوړه شي. نمایشگاه تحت نام پیام نور که به مناسبت تجلیل از ماه مبارک رمضان راه اندازی شده که در این نمایشگاه به تعداد 75 اثر هنری از 40 استاد محترم ما در این نمایشگاه به نمایش گذاشته شده که از 3 بخش نقاشی، خوشنویسی و تذیب می باشه. خو یو شمیر فرهنګي شخصیتونه او اشخاص چې هنري اثار یې دلته نندارې ته وړاندې سوي دي د داسې پروګرامونو د پیل هرکلی کولو سربیره د هیواد د کلتوري ټولنې لپاره د اسلامي امارت د ملاتړ ستاینه کوي. ابتکار بسیار خوب از اینه که همبستگی هنرمندان رو به نوعی نشان میده و همدلی و همبستگی هنرمندان نشان میده که اینا همدلن و تاثیرات بسیار مثبت در وقت از آدرس ریاست اطلاعات فرهنگ یا وزارت اطلاعات فرهنگ یک برنامه تحریریزی میشه 100% تاثیرات بسیار مثبت در جامعه داره. د یادونې وړ ده چې په دې 4 ورځني نندارتون کې د نقاشۍ، خطاطۍ او تعذیب په برخو کې 15 اثار د خلکو لپاره نندارې ته وړاندې شوي وو.